بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو شپه ډیر په آرامه ویده شوم او په نیمه شپه را پاڅېدلم چې ګورم ملک الموت راته خواته ولاړ دی. ډیر زیات وډار شوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې دلته څه شی کوي. راته یې ویل چې زه د مرګ فرښته یم او غواړم چې ستا له مور نه ساه واخلم. ډیر زیات خفه شوم او دومره مې وژړل چې دا سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې راځه نن به یو سودا وکړو. زما د مور د مرګ په ځای زما نه ساه واخله او زما ټول ژوند زما مور ته ور وبخه. ملک الموت راته په خندا شو او راته وویل چې ستا نه مخکې دا سودا ستا مور زما سره کړې ده. زه اصلا ستا په مرګ پسې راغلی وم، خو ستا مور راته وویل چې زما د ګل په شان بچي نه ساه مه اخله. زما د ګل په شان بچي په ځای زما نه ساه واخله او زما ټول ژوند زما خوب بچي ته ور وبخه. سبحان الله، الحمدلله. زما او ستا مور زموږ سره څومره مینه کوي. بدبخته دی هغه انسان چې مور یې ژوندی ده او دی د خپل مور خدمت نه کوي. بدبخته دی هغه انسان چې مور یې ژوندی ده او دی په خپل ژوندانه د خپل مور نه بیل شوی دی. الله پاک دی موږ او تاسو د خپل مورګانو غلامان وګرځوي. ټول وایه امین. الله مو مل شه.